یو بل ورور پوښتنه کړې ده مفتي صاحب محترمه په چاو کې په شیدو کې په شلومبو کې یا په مستو کې یا په غوړیو په تیلو کې که چیرې دا یو قسم خسمان دی لالبیک چې ورته ویل کېږي دا چابک ځینې خلک ورته وایي د سور خسمان دی اکثره په دې باترومانو غسلخانو کې دا که چیرې په شیدو کې یا په مستو کې یا په شلومبو کې یا په غوړیو په تیلو کې مړ وي کې لوېدلی یا لالبیک کې مړ وي یا دغه رقم د تیتلي کمبلي چې ورته وایي دا یا دغه قسم ملخان و مټخ چې څوک ورته وایي ملخان دا په شیدو کې شلومبو کې مستو کې یا په تیلو کې لوېدلی کې مړي اوس د دغه استعمال جایز دی که یا یعنی دغه شیدې چې د لالبیک و د حیوانان دا خصمانان پکې مړي اوس د دې څه حکم دی دا حلال دی که حرام دی محترمه لالبیک دغه چابک او د سور خصمان تتلی کمبلی دغه رقم ملخ و مټخ دغه شیان چې دي دا حیوانان دغه خصمانان عموما د دې په جسم کې بهیدونکې وینه نسته دا مسائل چې ورته ویل کېږي بهیدونکې لہذا دغه شیان که په چاو کې یا په شیدو کې یا په شلومبو کې یا په تیلو کې ولوېدل کې مړه سول چونکې دا ناپاکه نه دي هغه شیدې وغیره ناپاکه نه دي دا شی دي زه راوکاږي لالبیک کې تتلي او دا ملخ و دا شیان در دې اندازې لړم دا ټولو شیان که چیرې په شیدو کې یا شلومبو کې اوبو کې ولوېدل هغه دې ځین راوکاږي هغه شیدې شلومبې اوبه استعمالول جایز دي بالکل پاک دي البته که چیرې دغه شیان بالکل په اوبو کې یا په شلومبو کې شیدو کې ریزه ریزه سو دغه جسم سره کتللی و نو چونکې اگر چې په دې کې بهیدونکې وینه خو نسته ناپاکه نه ورته ویل کېږي لیکن علما لیکي چې که چیرې د دې په اوبو کې یا په شلومبو کې یا په شیدو کې دغه شیان بالکل ریزه ریزه سوي و بدن یې ګرده کې خوړېدلی و شوړېدلی کې تللی و نو بیا د دغه چونکې مضر صحت بیا وي نو بیا د دې اوبو یا د شلومبو وغیره یا د دې شیدو استعمال درست نه دی زموږ فقهي کتابو کې هدایه کې لیکلي دي وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والأقرب ونحوهما لنا قول عليه السلام فيه هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه د حدیث پر روی پیغمبر علیه السلام دا شیان چې چیرې اوبو ته یا شلومبو ته یا شیدو ته ولوېدل نو راودې باسي هغه شیدې شلومبې شربت چای هغه استعمالولی سي هغه نه په مرداري شي البته که بیخي جسم کې تللی و بیا چونکې مضر صحت دی په دې نه چې وینه پکښې ده وینه پکې نسته حرام نه ورته ویل کېږي البته مضر صحت کېدو په وجه باندې بیا که دغه لالبیک او د خصمان یا د غالبوزه دا په اوبو کې یا په شیدو کې بالکل تللی و نو چونکې بیا مضر صحت دی بیا باید استعمال نسی بیا هم ناپاکه نه ورته ویل کېږي درست استعمال